السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لومړی زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. له سبسکرایب وروسته دا خوندوره ویډیو را سره وګورئ. دا ځل مو ویډیو ته نوم ټاکلی دی دروغ حقیقت ته ورته دي. دغه انشاءالله چې غواړم تاسو له دغه دروغو څخه ځان وساتئ او تاسو هیڅکله باور مه پرې کوئ. نو راځئ چې وګورو دغه دروغ چې څنګه حقیقت لري. آیا دا رښتینی حقیقت درلودلی شي او که نه. دلته زه په تاسو ته چې په کوم ځای باندې دایره ته وکړم هغه دایرې ته تاسو متوجه شئ. دلته لیکل شوي دي پاک چاټ. دا پاک چې اصل کې جعلي ته وایي زموږ او تاسو په لهجه کې، دیسي ته هم ویل کېږي، نقلي ته هم ویل کېږي. نو باید دغه باندې موږ او تاسې یو نظر واچوو دې ته چې دا څه ډول پاک چاټ ده. دا د فیسبوک د میسنجر څخه اخیستل شوی دی چې کټ مټ د میسنجر سره تړاو لري. نو غواړم تاسو ته پاک چاټ در وپېژنم. تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک تر سره کړه دلته لاندې زه تاسو ته دایره ته ووم. وګورئ مثبت علامه ده. د مثبت علامه باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته یوزر چاټ لیکل شوی دی. یوزر چاټ باندې بیا کلیک وکړئ. دلته خپل نام وټاکئ. دلته زه خپل نام ټاکم هاشم علیزی. دا به سیو کړئ. کله مو چې سیو کړه دلته تاسو ته یو یوزر جوړیږي او بیا به تاسو په یوزر باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په یوزر باندې کلیک وکړو له یوزر وروسته به موږ هغې ته انځور وټاکو. زه اوس دغه یوزر ته انځور ټاکم. انځور هلته انتخاب شو. تاسو وګورئ هلته پاس لیکل شوي دي هاشم علیزی. همداشان هغه هلته کال هم ترسره کیږي، ویډیو کال هم ترسره کیږي. او لاندې تاسو وینئ کوم ځای باندې چې زه تاسو ته د ماوس نشانه یا د دایره نشانه تووم. دلته تاسو کولی شئ انځور، وایس ریکارډ او د هر څه انتقال کړئ. نو په همدې اساس اوس غواړم تاسو ته په دې کې کمال همدا در وښیم. او زه غواړم دې ته چاټ ولیکم. سلام. سلام مو چې کله ولیکله دا سینډ کوم. سینډ معنا لیږل. یعنې اوس دغه چاټ زما لخوا ورته سلام وشو. هغې له طرفه زه ځواب لیکم وعلیکم السلام. دلته چې کله تاسو چاټ لیکئ پاس سینډ لیکل شوی دی، لاندې ریسیو لیکل شوی دی. سینډ معنا لیږل، ریسیو معنا رالیږل. دا اوس ریسیو کوم. کله مو چې ریسیو کړه له هغې طرفه ماته ځواب راغی. یعنې کولی شو چې له دې هغې څخه ناوړه ګټه هم ترلاسه کړو. کولی شو چې په دروغو شکل په یو چا باندې تهمت ولګوو. نو غواړم چې که چیرې تاسو داسې چاټ سره یا سکرین شاټ سره مخامخ شئ نو هیله کوم تاسو په هغې باندې باور مه لرئ، ځکه چې دلته اوس نقلي چاټ هم ترسره کیدای شي، حقیقت نشي څرګندولی. او بله خبره په دې کې چې کوم ځای باندې زه تاسو ته دایره ته وکړم هغه ځای ته وګورئ. هغه ځای کې ندایا نشان ده. ندایا نشان مو باندې چې کله کلیک تاسو وکړئ دلته بلاک راځي، چینج پروفایل راځي، آډ ډیټا ټایم راځي، چاټ سیټینګ راځي. کله مو چې بلاک کړه نو هغې سره اوس موږ میسیج نشو ترسره کولی. یعنې دوی دا ګمان کوي چې هغه بلاک شوی دی. کله مو چې ان بلاک کړه بیرته فعال شو. کله چې بیا تاسو ندایا نشان باندې کلیک وکړئ دلته چینج پروفایل خلی دی. نو موږ کولی شو چې د هغې لارې پروفایل ته بل عکس بدل کړو. دلته بل آډ ډیټ ټایم لیکل شوی دی چې د هغه کې کولی شو موږ وقفه واخلو. یوه ورځ کیږي چې موږ هغې سره چاټ نه دی کړی او په دومره وخت په دومره بجې 8 بجې 1 دقیقې پیم باندې دلته وقفه راغله. اوس کولی شم بل میسیج هم ولیکم. سینډ مې کړله. هلته په منځ کې یعنې وقفه راغله. ښه له هغې وروسته دلته چاټ سیټینګ لیکل شوی دی. کله مو چې چاټ سیټینګ ووهله نو موږ کولی شو چې چاټ ته رنګ هم ور بدل کړو. همداشان یا هغه موبایل کې مصروف ته یا څه موده وروسته مصروف و یا د سره په فیسبوک کې نه دی داخل شوی. کولی شو نن ته
هم تغییر ورکړو. د هغه به بیا سیو کړو. له دې وروسته بل ویډیو کال ده. په ویډیو کال باندې چې کله کلیک وشي نو کولی شو چې هغې ته هم انځورونه راواخلو. زما له طرفه مې خپل انځور ورته راواخیسته. اوس غواړم له دوی له طرفه انځور راواخلم. دلته تاسو په دې ځای باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړه له هغې وروسته تاسو ته ګیلري راځي. اوس یعنې مقصد دلته داسې حالات راځي چې په داسې حالاتو کې بیا سکرین شاټ هم اخیستل کیږي چې پلانی زما سره په ویډیو کال باندې غږیږي. دا حقیقت نه لري. کله چې زه غواړم دغه اړیکه کینسل کړم نو تاسو د کینسل بټن باندې کلیک ووهئ. اړیکه قطع شوه. دلته بل د کال طریقه ده چې هغه هم درته ښایم. کله چې تاسو په کال باندې کلیک وکړئ نو اړیکه ټینګه شوه. اوس هغه سره موږ په تماس کې یو، یعنې د خبرو اورېدلو په حال کې یو. تاسو هلته وینئ چې ثانیې کېږي. که غواړو چې موږ اړیکه قطع کړو نو تاسو کینسل بټن ووهئ. نو زما خواږه ملګرو غواړم چې تاسو دغه شي ته متوجه وئ. نو په همدې اساس غواړم دغه شي څخه تاسو ځانونه وساتئ، ځکه چې تاسو په دغې نقلي چارټ باندې په قسم حالاتو ته مجبورولی شي. نو حتی په دغې کې د مرګ خبره هم راځي. نو هیله لرم ملګرو تاسو په داسې سکرین شاټونو باندې باور مه لرئ تر څو مو چې حقیقت په سترګو نه وي لیدلی.